So راځو دوستانو دیرشم درس ته word list د لغتونو فهرست. word number 1 above means د پاسه یا هم مخکې بعضې وخت کې. if something is above که یو څه پاسه اوسیږي it is at higher level than something else. دا په جګه سطح کې اوسیږي د بل څه شي څخه. he straightened the sign that was above the crowd. وایي هغه سیده کړو هغه نښانه چې د بیروبار د پاسه و. straighten verb د سیده کولو ته وایي او sign چې د هغه نښې ته ویل کیږي یا بورډ دغه شیان نښانه. ahead هم چنان means مخکې in front of. if something is ahead of something else که یو څه شی مخکې د بل څه شي اوسیږي it is in front of it دا د هغې مخکې وي. the blue car drove ahead of us. وایي دغه آبي موټر تیر شولو یا وچلېده مخکې له موږ څخه. amount means مقدار. An amount is how much there of something. Can I use my card to pay for the entire amount? آیا زه کولی شم زما خپل کارت استفاده کړم تر څو دغه پوره مقدار پیسې ورکړم؟ پی پیسو ورکول. belief means عقیده. A belief is a strong feeling where belief چې دی یو قوي احساس ده that something is correct or true چې یو څه شی درست یا هم رښتیا اوسیږي. A preacher or priest should have a strong belief in God. وی یو تبلیغ کوونکی یا هم سخی سړی باید قوي عقیده ولري په خدای باندې. center it means مرکز. the center of something is the middle of it. وی مرکز د یو څه شي د هغه مرکزي نقطه دی هغې ده. the center of dart board is the most important point. وی دغه مرکز چې د ډاټ تختې تر ټولو مهمه نقطه ده. ډاټ د مخامخ بورډ چې ګورئ دغه ته ډاټ بورډ وایي. common means عام. if something is common که یو څه عام اوسیږي it happens often or there is much of it. دا اکثره وخت واقعیږي یا هم ډیر مقدار اوسیږي د هغې څخه. it is common for snow to fall in the winter. وایي دا د واورې لپاره عام دی چې تر څو وورېږي په ژمي کې. cost means بیه لرل یا قیمت لرل یا مصرفېدل د بیې د یو څه شي. to cost is to require expenditure مصرف or payment یا پیسې ادا کونه. وایي د cost مطلب دا ده چې ضرورت اوسیږي مصرف ته یا هم د پیسو ادا کونو ته. these designers shoes cost more than the regular ones. وایي دغه ډیزاین کوونکي د بوټانو پیسې اخلي زیات د عادي څخه. demonstrate means خودل یا هم را څرګندول. to demonstrate something is to show how it is done. وایي چې یو څه وښایو مطلب دا چې ویې ښایي چې څنګه اجرا کیږي. she demonstrated her plan to her co-workers. وایي هغې خپل پلانونه وښودل خپلو همکارانو ته. different means مختلف. different describes someone or something that is not the same as others. وایي different تصریح کوي یو څوک یا هم یو څه چې د نورو په حیث نه اوسیږي. each of my sisters has a different hairstyle from one another. وایي هر یو زما د خور څخه چې دا یو مختلف د ویښتانو سټایل لري د یو بل څخه. evidence means ثبوت. evidence is a fact or thing that you use to improve something. وایي evidence چې د هغه حقیقت یا شی ده چې تاسو استفاده کوئ تر څو یو څه شي ته وده ورکوئ. ثبوت یې کوي وبخئ. proof ثبوتول. He used the pictures as evidence that UFOs are real. وایي هغه عکسونه استفاده کړل په حیث د ثبوت چې UFOs چې دي رښتیا دي. Let's get to honesty. Honesty means صداقت رښتینوالی. Honesty means the quality of being a truthful رښتیا ویونکی or honest یا صادقه. وایي honest چې دا هغه کیفیت د رښتیا ویونکی یا هم صادقه بیانوي. A courtroom should be place of honesty. وایي یو د محکمې ځای چې دا باید یو ځای د صداقت اوسیږي. idiom means اصطلاح. an idiom is a phrase with meaning different from its words. وایي idiom هغه عبارت ده چې مختلفه معنا لري د خپلو لغاتونو څخه. the idiom when pigs fly means that something will never happen. وایي دغه idiom when pigs fly کله چې خنزیرونه پرواز وکړي مطلب په دې ده چې هیڅ وخت به واقع نشي. هغه یو مرحله چې بیانوي چې وایي چې دا کار به هیڅ وخت ونه شي. موږ وایي when pigs fly. I will learn English when pigs fly. زه به انګلیسي هغه زده کړم چې خنزیر پرواز وکړي. مطلب impossible ده نه کیږي. دغسې ونه وایي چې خنزیر پرواز وکړي مطلب انګلیش زده کړه نه کیږي ځکه دا دغسې معنا ورکوي. inside it means دننه یا په داخله برخه کې دی یو څه شي. inside means the inner part. inside په مطلب دننه برخه ده. space خالګه or side of something یا اړخ دی یو څه شي. The inside of the box was empty. وایي هغه داخل برخه د باکس چې وه خالي وه. master it means زده کول.
یا هم ښوونکی څوک چې تاسو ته یو څه شی ټیچ کوي، دلته البته د ښوونکي په معنا ده ځکه ناون دی. A master is a person who is very good at something. وای ماستر هغه شخص دی چې په یو څه شي کې ډیر ښه اوسیږي. My brother is a master of taekwondo. وای زما ورور چې د ښوونکی د ټیکواندو دی. Memory means خاطره، یاداښت ته هم بعضې ویل کېږي. A memory is something you remember. وای memory هغه یو څه چې تاسې په یاد اوسیږي. The memory of my first time in the city will always be the best. وای زما خاطره هغه اول وخت په ښار کې به همیش بهترین اوسیږي. Proper it means مناسب او خاص دواړو ته استفاده کېدلی شي. If something is proper که یو څه مناسب اوسیږي it is right دا درست وي. It is not proper to throw your garbage on the road. وای دا مناسب نه ده چې خپل کثافات په سړک باندې وغورځوو. Garbage کثافات، throw غورځول. Scan means په ځیر کتل یا په ځیر چیکینګ کول. To scan something is to look at it very carefully. You must scan each person closely. وای تاسې هر کس باید په نږدې ډول یا په درست ډول سکین کوئ، په ځیر یې وګورئ. Section means برخه، جز. A section is a part of something larger. وای section چې دا برخه دی یو څه ستر ده. The green section of the graph is the most important part. وای دغه شنه برخه دغه ګرافیک یا دغه نښانې چې د تر ټولو مهمه برخه ده. Surface سطحه. The surface of something is the top part outside of it. وای surface د یو څه شي ده هغه پاس برخه د یو څه شي ده. The surface of the moon is very rough. وای سطحه د سپوږمۍ چې ده ډیره زیږه ده. So exercises په طریقه خو تاسې خپله پوهیږئ انشاءالله چې په خپله اجرا کوئ. Let's get to the Kates and secrets. پیشوګانې او رازونه. In English, there is a common idiom, let the cat out of the bag. وای په انګلیسي کې یو عام ایډیم دی چې پیشو پرېږده چې د بیګ څخه راوځي. دا یې لغوي معنا ده، البته اوس یې معنا ګورو. It means to tell a secret. دې په مطلب دا ده چې راز ووایي. But where did this idiom start? مګر دغه ایډیم کوم ځای څخه شروع شو؟ It came from a section of England. وای دا راغی د یو برخې د انګلستان څخه. Long ago ډېر وخت مخکې. People there went from town to town to sell things like vegetables, clothes and pigs. وای خلک به تلل له یو ښار څخه ښارګوټي څخه بل ښارګوټي ته تر څو شیان خرڅ کړي لکه سبزیجات، کالي او خنځرونه. They had strong beliefs about honesty. هغوی قوي عقیدې درلودې د صداقت په اړه. They didn't like lying. هغوی دروغ نه خوښېدل. One day یو ورځ a man went to the section center to sell things. و یو ښار له یو سړی لاړو د یو برخې مرکز ته تر څو شیان خرڅ کړي. I have a baby pig for sale. وای زه یو ماشوم خنځیر لرم د خرڅلاو لپاره. It won't cost much. ډېر پیسې نه پې مصرفېږي، ډېر قیمته نه دی. He said هغه وویلې. He held the animal above his head. هغه د حیوان د خپل سر د پاسه نیولی و. His style was different from honest people's style. وای د هغې طریقه یا سټایل چې و مختلف و د صدقانه خلکو څخه. He was a master of tricking people and lying. وای هغه چې و یو ماستر و یا هم یو پوه سړی و د دوکه کولو او دروغ ویلو خلکو ته په اړه. Tricking دوکه کول، lying دروغ ویل. A woman named Beth skinned his pig. و یو ښځه په نوم د Beth د هغې خنځیرې په ځیر ځیر وکتلو. He offered her the pig for one gold coin. هغې وړاندیز وکړ دغه د خنځیر د یو د سرو زرو سکې لپاره باندې البته. That was a very small amount. دا ډیر کم مقدار و. Beth gave him the coin. Beth هغې ته سکه ورکړه. He put it in his pocket. هغه سکه په خپل جیب کې واچوله. He walked ahead of Beth to get the pig. هغې قدم وهلو مخکې د Beth څخه تر څو دغه pig راوهلې. He gave her closed bag and said, here's your pig. هغې ورکه یو بسته بیگ یا بکسه ورته ویلې دا ستا پیګ دی. He then left very quickly. هغه بیا ډېر زر لاړلو. Beth looked at the bag's surface. Beth د بیگ سطحې ته وکتل. It was moving. حرکت یې کولو. She opened it to let the pig out. هغې دغه بیگ خلاص کړ تر څو د خنځیر بیرون راوباسي. A cat was inside. یو پشی په داخل کې و. He tricked me. هغه ماته چل راکړ. That isn't proper, she said. هغې وویلې دا مناسبه نه ده. Later وروسته the man returned to trick more people. د سړی بیرته راغی تر څو نورو خلکو ته دوکه ورکړي. Beth saw him. Beth هغه ولیده. In the memory of the cat came back. او هغه یاداښت یا خاطره د پیشو بیرته راغله د هغې ذهن ته. She told her friends. هغې خپلو ملګرو ته وویلې. They stopped him. هغوی هغه ودرولو. But no one knew what to do next. مګر هیڅوک نه پوهېده چې ورپسې څه شی وکړي. Someone said. یو چا وویلې.
We need an independent and fair person to decide that. مونږ یو مستقله او مناسبه شخص ته ضرورت لرو ترڅو دغه تصمیم ونیسي. They went to the judge. هغوی قاضي ته لاړل. Beth told him about the kid in the bag. Beth هغې ته وویلې دغه د پیشو په اړه په باکس کې. The judge asked. دغه قاضي پوښتنه وکړه. Is there evidence؟ آیا ثبوت شته؟ Can you demonstrate how he did it؟ آیا تاسو کولی شئ ویې ښایي یا څرګنده کړئ چې هغې دغه کار څنګه وکړو؟ Look in his bag, said Beth. د هغې بکس کې وګورئ. Beth ویلې. She opened it and let a cat out of the bag. هغې د بیگ خلاص که بکس خلاص که یو پیشو د هغې نه بیرون پرېښودله. They learned the main secret. هغوی دغه د سړي چال زده کړ. And went to the jail. او سړی جیل ته لاړو. That's how the idiom let the kid out of the bag came to mean to tell a secret. وای په دغه طریقې سره دغه idiom let the kid out of the bag راغی ترڅو دا معنا ورکړي چې یو راز ووایو. چټیات د دوستانو خیر یو کیسه ده نو. Reading comprehension د ریډینګ درک یا فهم. Answer the questions. سوالونو ته ځوابونه ورکړئ. What is the main idea of the story؟ دغه کیسې اساسي نظر څه ده؟ And question number 5. When did the memory of the kid came back to Beth؟ بیرته دغه خاطره د پیشو بیت ته کله راغله؟ Write the time. Thank you.